دا کوم تصویر چې تاسو په سکرین باندې لیدی شي دا یو داسې جاندار څیز دی چې دا زموږ څرمنې ته راشي، زموږ د څرمنې نه خوراک هم شروع کړي، په هغې کې ژوند هم شروع کړي او زموږ څرمنې ته نقصان ورکول هم شروع کړي چې دې ته په میډیکل کې پیراسایټ ویلی شي. یعنې پیراسایټ یو داسې څیز دی چې انسان ته فایده نه ورکوي خو د هغه په جسم کې اوسیږي او د هغه نه خوراک کوي او د هغه ته د فایدې په ځای نقصان ورکوي چې دې ته پیراسایټ ویلی شي. نو دا یو پیراسایټ دی چې دې ته سکیبس کارپوټس پیراسایټ ویلی شي په میډیکل کې، چې د دې نه یو بیماري لګیږي د عام د خارښ کوم ته چې سکیبس ویلی شي. او عام د خارښ بیماري دومره تیز او دومره سخت وي چې د انسان ټول وجود باندې د هغې د وجې نه خارښ راتلی شي او زیاتره د لاسو د ګوتو په منځو یا د خپو یا په بغنو یا د جسم په نور اندام باندې هم راتلی شي او دومره زیاتوي چې د هغه د شپې خوب ارامه کوي او دا خارښ زیاتره د شپې ټایم کې ډېر زیات راځي او دومره تیز وي او که چیرې د دې په ټایم علاج ونه شو نو ټول خاندان ته هم دا خارښ لګېدی شي چې دا د دې پیراسایټ د وجې کیدی شي. که چیرې تاسو وایئ چې موږ د دې متعلق مکمل انفارمیشن حاصل کړو چې دا بیماري موږ ته څنګه لګېږي، د دې علامات څه دي، د دې علاج څه دی، دا ټول معلومات به تاسو ته په کمنټ باندې یو لینک دی په هغې به تاسو ته میلاو شي. مکمل ویډیو تاسو په هغې باندې کتلی شئ. شکر یا الله.